السلام علیکم دوستانو، منیب بادشاه سره دوبۍ کې د شو په دوران کې څه وشول. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ، او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم د سره سبسکرایب کړئ. دوستانو، د پښتو ډرامو اداکاره همداسې نور اداکاران تاسو ته پته وه چې دوبۍ ته د شو دپاره تلي وو، خو دې کې یو پټ راز هم شته چې هر چا پټ کړی او دې باره کې تر اوسه څه نه دي ویلي. دوستانو، د شو په دوران کې چې کله منیب بادشاه ډانس کوو نو یو عاشق یې پاڅېدلو او 2 لکه روپۍ یې په منیب بادشاه وشیندلې، چې اخر هغه سړی ډېر په جذبه کې راغی او منیب بادشاه یې کلکه د لاس نه ونیوله. دې سره د سکیورټي والا راغلل او هغه سړی منیب بادشاه لاس نه پرېښودو او ویل چې ما پې 2 لکه روپۍ خرچه کړې. وروسته څو نور عام خلک رالل او هغه سړی یې پوه کړو چې پیسې دې ورکړې، خپله جذبه کې نه وې، اوس خو دا په هغه پیسو ستانه شوله چې لاس یې نه پرېږدي. دوستانو، داسې ډېر کیسې شته چې د فنکارانو په ژوند کې راځي، خو هغوی یې پټ ساتي. خو دا خبره د شو کې یو کس زموږ ملګری موجود و، هغه موږ ته وکړه او ویل کېدی شي ډېر خلک یې په فیسبوک ته هم اپلوډ کړي، ځکه چې ډېر خلکو په موبایل کې ریکارډینګ هم کړی و. دا و زموږ نننۍ ویډیو. تاسو د دې ویډیو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.